آیا تاسو ته پته ده چې هر یو لیټر سمندري اوبو کې شاوخوا 15 ګرامه مالګه آخر دا دومره مالګه سمندر ته د کوم ځای نه راځي تاسو ته حقیقت درښکاره کړم. جی ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر زم تاسو هوش شاهد جان دی که تاسو چینل باندې نه وسی چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. کله چې باران وریږي نو دا اوبه ساده نه بلکې دا باران د اسمان نه کاربن ډای اکساید جذب کوي او لږ تیزابي شکل خپلوي. دا اوبه چې بیا د غرونو او خاورو نه تیریږي نو په دې کې موجود معدنیات او مالګې ویل کیږي او دا اوبه هغه مالګې او معدنیات ځان سره اخلي. دا اوبه د سیندونو خوړونو د اوبو لارو په ذریعه سمندر ته رسیږي. کله چې دا اوبه سمندر ته ورسي د لمر د تاو له وجې اوبه په بخاراتو کې بدله شي خو مالګه چې ورسره وي هغه هلته یې پاتې شي. د وخت په تېرېدو سره دا مالګه په سمندر کې جمع شوه او اوبه نور هم زیاتې مالګینې شوې. دا عمل یوازې په ځمکې نه دی روان بلکې د سمندر د ځمکې لاندې هم ډېر کارونه روان دي. هلته د ځمکې نه تودې اوبه راوځي چې ورته هایډرو ترمل وینټس وایي. دا تودې اوبه د سمندر د غرونو نه مالګه معدنیات راوباسي او سمندر کې شاملوي. دا هم د سمندر د مالګینوالي سبب ګرځي. نن سبا هر یو لیټر سمندري اوبو کې تقریبا 15 ګرامه مالګه یعنی لکه یو غټه چمچه مالګه. دا مالګه زیاتره د سوډیم او کلوراید نه جوړیږي. دا هم هغه مالګه ده چې کومه موږ د خوړلو لپاره استعمالوو. د دنیا هر ځای سمندرونه یو شان مالګین نه دي. ګرمو علاقو کې د لمر د سخت تپش له وجې په زیاتې بخاراتو کې بدلیږي. هلته بخارات زیات جوړیږي نو مالګه هم زیاته پاتې کیږي. خو په یخو علاقو کې لکه د قطبونو سره نږدې چیرته چې واوره ویلې کیږي بارانونه زیات کیږي هلته اوبه لږې مالګینې. نو ویلی شو چې د سمندر مالګینوالي د میلیونونو کالو نه روان یو تسلسل دی. د اوبو هر قطره هر سیند هر غر او د ځمکې لاندې سرګرمیانې په دې کې برخوال دي. نو چې کله د سمندر خوړ اواز واورئ یاد وساتئ چې دا مالګه کیسه د فطرت یو ډیر زبردست سبق دی. جی ناظرین که تاسو داسې مزید اپډیټس کتل غواړئ اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.